بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ګلالو ملګرو، نن در سره د یو داسې شخصیت ملاقات کوم چې هغوی د پیشې په لحاظ باندې مدرس پاتې شوی، بلکې د استادانو استاد پاتې شوی، ټرینر پاتې شوی دی. په دغه میدان کې ښه وسیع تجربه لري او ښه وسیع مشاهده لري. د دې سره سره هغوی شاعري هم کړې ده او د شاعرۍ یو کتاب یې زما په لاسو کې دی، آخر سړی خفه شي. د دې سره سره تیرې چپې د هغوی د نثر کتاب دی، خو زما د نثر دا کتاب ډیر زیات خوښ دی. د هغوی په دې کتاب کې، په دې لیکنه کې دا صلاحیت موجود دی چې د تخیل په وزرو باندې تاسو د ځان سره واخلي، د زړې زمانې حجرې ته مو بوځي، کوم ځای چې ذکر کیږي، د زمیندارۍ ذکر کیږي، د راشپیل ذکر کیږي، د قلبو ذکر کیږي، د درمن ذکر کیږي، د فصلونو د کټایۍ او د اشرو خبره کیږي. دغه شانتي مختلف قسمه کردارونو سره به ستاسو ملاقات کیږي چې پکې یو مشهور ستار کاکا دی چې په حجره کې ډېر ښکلی ستار غږوي، ډېرې ښکلې ټپې وایي. د دې سره سره به تاسو ته زورور حاجي صاحب میلاو شي او تاسو به د ګل حاجي صاحب د همدردۍ او د رحمدلۍ نه هم خبر شئ او په آخره کې به تاسو د ګل حاجي صاحب او د ستار کاکا د ډېرې دردېدلې قصې نه هم آشنا شئ او تاسو په وړاندې به دا تیره زمانې دا قصه، دا کردارونه، دا واقعات، دا به لکه د فلم ستاسو د ذهن په پټه باندې تیر شي. تاسو به د ځان سره واخلي او د څه وخت لپاره به تاسو د دې خپل موجوده چاپیرچل او حالاتو نه بې خبره وساتي. نو راځئ هم د دغه شخصیت سره ستاسو ملاقات کوو. زما مطلب دی سید الله دلزار د توتکان. السلام علیکم. رامغني صاحب ډېره مننه چې تاسو زموږ ځای ته راغلی او موږ له وخت راکړو. بهرحال دوی زما په باره کې چې کومې خبرو کې د هغې مختصراً به زه دا ووایم چې شاعري زه د 1971-72 نه کوم. د 1978-79 پورې مشاعرو لم تللی راغلی ما، هر ځای ته تللی ما، خو د هغې نه پس بیا لیکل مې کړي دي، کتابونه مې لیکلي دي. د دې نه علاوه په کریکولم کې ټیچر ګایډ، ټیکسټ بک، ورک بک، په هغې کې مې ډېر کارونه کړي. په تدریسي معایناتو جوړولو کې بټ آباد کې یو ځای بل ځای مې ډېر کارونه کړي. ټیچر ټریننګ دپاره مې ډېر مواد تیار کړي دي. خو بهرحال د اوسه پورې د هغې نه پس بیا مشاعرو له نه یم تللی او چونکې د درس و تدریس په سلسله کې ډېر مصروف وم او د دې دورانه پورې ما څه کتابونه لیکلي دي. د دې کتابونو مختصر تعارف که تاسو وکړی شئ. ما یو کتاب دی آخر سړی خفه شي، دی نوم دی. تاسو داسې وښیئ که نه دا کتاب آخر سړی خفه شي، دا دی. دا په 1913 کې دا کتاب دی. یو د دې سره بل کتاب دی تیرې چپې چې دا نثر دی. دا دواړه ما په لیکلي دي. او اوس یو بل کتاب دی، هغه هم د نثر په شکل کې دی. نظم او نثر تقریبا کمباین دی، مشترک دی. د هغې نوم څه دی؟ د هغې نوم بس زه یم چې یاره د هغې کې یو کردار دی ریدي ګل، یا به وله دغه نوم کېدم یا به ریدي ګل. دا خو به واقعي ډېر مزدار کردار دی، د دې نوم نه یې پته دا یو ناول دی چې د دغې کردار د دیهاتو سره تعلق لري، خو وخې په خاریو کې راشي نو بیا د هغې پوره تفصیل دی په هغې کې او د ناول په شکل کې دی. صحیح شو. ښه، نو سید الله دلزار صاحب، اوس تاسو موږ سره خپل څه نظم که شریک کړئ نو د زموږ ګران اورېدونکي به هم چې کوم دی نو ډېر معزوز شي او مزه به ترې واخلي او ډېر خوند به وکړي. حاجي ډېره مننه. دا زما د کتاب کې شامل دی. په دې کتاب کې یو کلام دی: سپرلی را نشي بلبلان په انتظار پاتې شي،
سپرلی را نشي بلبلان په انتظار پاتې شي خزان وچکړي ازغي اسې ناقرار پاتې شي سپوږمۍ دوکه وکړي په وخت سره راونه خیږي سترګې نمدارې د زړه هسې خطاوار پاتې شي سپوږمۍ دوکه وکړي په وخت سره راونه خیږي سترګې نمدارې د زړه هسې خطاوار پاتې شي د انتظار د هغه وخت نه خو دوزخ غوره وي د هغه وخت نه خو دوزخ غوره وي چې د اقرار هره واده یې په انکار پاتې شي زه بره بیزمه د سختۍ تېروم ستا دپاره زه بره بیزمه د سختۍ تېروم ستا دپاره زما دپاره ستا په شونډو تش هزار پاتې شي ته د خپل حسن اداګانې په ما مه باروه ته د خپل حسن اداګانې په ما مه باروه ګنې په لاس کې به مې ستا د غاړې هار پاتې شي او سید دلزاره د کوم سیز نه به ګیله کوې ته سید دلزاره د کوم سیز نه به ګیله کوې ته نری حجاب کې جانان ستا نه بې دیدار پاتې خجی دلزار صاحب نو دا تیرې چپې دا ستاسو د نثر کتاب دی نو دې باره کې تاسو څه وایئ په دې باندې چې دا کم ټایټل جوړ شوی دی او دا کم لی آوټ پې جوړ شوی دی دې باره کې څه وایئ تاسو څنګه چې د دې د تیرې چپې د نوم نه دا ثابتېږي دغه شان ما د تیرو چپو لکه ارټ تصور اوس ډېر کم شوی دی ما دا تصویر پرې د دې دپاره ورکړی دی چې یاره د دې د نوم سره دا تړلی څیز دی لکه تیر وختونه ظاهروي دا کتاب چې دی دا چې چاته میلاو شوی ما ته د شپې ټلیفون وکړي چې یاره دا تا څنګه کتاب لیکلی دی په دغه کې خو ډېر ورکوټی کتاب دی خو په دې کې یو کردار ما بیان کړی د حجرې د کلچر په باره کې ما پکې دا دغه کړی دی په دې کې څه کردار دی وایي چې دا څوک و زموږ په دې کلي کې دا سړی راغلی دا فرضي کردار دی خو په دې کې ما داسې خبرې شامل کړي دی چې څوک دا کتاب شروع کړي بیا روټۍ ورته پرتې هغې ته ترې نه پاسي لکه روټۍ ولم دغه نه ورکړي چې څو پورې دا کتاب ختم کړی په دې کې متلونه او په دې کې خاص سبق دا دی مشران چې ګوري هغوی ته خپل زاړه وختونه ور یادېږي چې ما هلته هغه وخت کې به څه کېده او کشران چې ګوري نو هغه وایي چې زموږ مشرانو څه کړي نو د دواړو یو کمبینیشن ما جوړ کړی تړون جوړ کړی دی تړون مې جوړ کړی دی او د دې وجې نه د ډېر خلک چې دا وګوري نو ما ته پې ټلیفون وکړي یا څه میسیج راته دغه کړي چې یاره دا خو تا د کمال کتاب لیکلی دی په دې کې د ستار کاکا یو کردار دی چې هغسې فرضي کردار دی خو د هغه د ژوند قصه ده پکې په حجرې کې اوسي نه یې څه کوري نه یې څه دغې او دا ډیرو کسانو کتل او مطلب د دې کتاب هغه قصه چې کم ده نو د دې دا ټایټل بیانوي چې تیرې چپې د تیر زمانې سره او د خلکو سره یې تعلق دی لکه پخوا د ارټ د تصور نو دغه شان د ارټ د تصویر چې دی د هغه زمانې چې دی هغې طرف ته تیرو چپو دغه بیانوي ډېر ښه دلزار صاحب شاعرۍ کې چې کم دی مزاحیه رنګ هم ښکاري نو که تاسو مونږ سره او د مینوالو سره دغه یو مزاحیه نظم شریک کړئ نو ډېر زیات خوند به وکړي ښه جي ډېره مننه دا یو نظم دی چې پخوا زموږ په دور کې چې موږ به سکول ته ځو زموږ به څنګه بسته وه او دا اوس چې کوم د وړو سره یو کتاب یا دغې ته ما خیال نو دا ما یو نظم لیکلی دی لکه بسته خجي نو بسته داسې بسته وه لکه ستاسو د زمانې بسته وه او ستاسو د زمانې عکاسي کوي او جي نو بس ارشاد زما یو بسته وه سکلکه څه پسته وه د هر څه پکې زور و سمه دمه سقاوه زما یو بسته وه بسته کې به چڼې وي ټوکړې د پراټې وي په دې کې به نینې وي په دې کې به مڼې وي په دې کې مونګپلي وو په دې کې پیکوړې وي شلېدلي کتابونه صرف پاتې ګتې وي مړه بسته سوه خو د سوات زړه اډه وه زما یوه بسته وه بسته کې مات پینونه ډولونه او سرونه پکې هم پیمانه وه هر رنګو مارکرونه چاکو او ناخون کاټو پکې به تارونه پنسل او پنسل کاټو ریزرې او بلیډونه اواز یې و په لاره لکه ډول یا ډمامه وه زما یوه بسته وه ډېر ښه بسته وه تکه توره په اوږه به مې وروره بسته کې ډېرې پټې چینچونه هم بې شمېره اوږه به مې وښکته چې سهار به تلم د کوره په سهار کې به دړی وه په چوټۍ کې درنه نوره د ګوړې د ملنګ د مداري هغه خلطه وه زما یوه بسته وه بسته کې د پیاز غوټه او ټوک سره ډوډۍ وه چکی د ګوړې هم ایښو دې پکې ابی وه بسته کې د میږو زور جوړه کړې لړۍ وه پرته به وه په کور کې یا په ګوګ یا په کټوی وه
په کور کې به د شپې پکې اکثر د مږو شپه وه زما یو بسته وه. ډېر ښه جي ډېر ښه. دغه آخري دلزار اوس څه کېږي د بستې زمانه لاړه پلاستیک او شاپینګ بیگ شو د دغې نه خیر غواړه په لاس کې یو کتاب شو داسې سو پیشاړه سبق شو اسې ټوقې چې نه درځي نو جاړه بسته زما بسته وه نو که ښه وه که ناښه وه زما یو بسته وه. ډېر ښه جي ډېر ښه. مازیګر وختو ستار کاکا لکه د نور کله پشان په حجره کې د ډیوې باتای سموله ډیوه کې تیل واچول د حجرې د کوټې چرګۍ جارو کړه د هغې ایرې په ټیم کې واچولې او د ماښام د پاره د اور د بلولو تابیا یې کوله. د ماسخوتن د مانځه نه پس به حجرې ته خلک راتلل او تر ناوخته به ناستو. زمونږ کور د حجرې خوا کې و ما به دا هر څه په خپلو سترګو لیدل خو ما دا جرت نه و کړی چې حجرې ته تللی وې. زما یو ملګري به ما ته روزانه وې یار حجرې ته راځه ډېرې ښې ښې خبرې پکې سړی واوري د ګپ شپ او د خندا سره سره پکې سړی د کلي محلت د حالاتو نه هم خبر شي. ما له هم ایله بانه پکار وه ځکه چې دا هر څه ما د ډېر وخت نه لیدل زړه به مې غوښتل خو داسې هم نه لکه ما مشمیره درګډ یم.